حضرت علي رضی الله عنه څومره لوی سړی دی. یو سړی د بار نه راغی دی نه پېژن چې دا څوک دی. نو تپوس یې ته وکړه ته څوک یې؟ من انت. حضرت علي صاحب ته ته څوک یې؟ پکار دا و چې ورته یې ویل چې زه د نبي علیه السلام زوم یم. پکار دا و چې وی د هغه د تره زوی یم. فاتح خیبر دی، راکوټې سړی نه دی. حضور پاک د ده په حق کې د جنتیت اعلان کړی دی او باب العلم یې ورته ویلی دی چې علي صاحب د علم دروازه ده. انا مدینة العلم وعلي بابها. او د حضور دی ونه وي چې د حضرت حسن او حسین پلار یم، دی ونه وي چې د بیبي فاطمې خاوند یم. وی ته څوک یې؟ من انت. ته څوک یې؟ او ته څه وایي؟ ما انا الا رجل من المسلمین. وی زه یو نو بل څه نه یم، د مسلمانانو کې یو سړی، یو عام مسلمان دی. عاجزي الله ته خوښه ده، په عاجزۍ الله خوشحالېږي، په کبر الله خفه کېږي. لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. وی چې په لاره ځې نو سپې د کبرجنو په شانتې موړه کبر باندې مګر څه به وکړي؟ نه دا ځمکه شلولی شي چې په وردن نه شي، د خدای ځمکه نه شي شلولی، او نه دا سر اوچتولی شي د اسمان ته ورسئ. حضرت لقمان چې خپل بچي ته نصیحت کوي نو یو نصیحت ورته دا کوي چې بچې ګورې په ځمکه به د کبر تلل نه کې، په اسانه او په نرمه طریقه په دې ځمکه ګرځه. لویي به ځان کې نه پیدا کې، عاجزي په ځان کې پیدا کې. نو په عاجزۍ الله خوشحالېږي. څومره چې الله انسان کمال ته رسوي، ګورې په عاجزۍ رسوي، په کبر کمال ته نشي رسېدی. زمونږ د دارالعلوم دیوبند چې کوم بانی مبانی دی او د ټولو استاذ دی مشر مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه، ډېر لوی سړی و. د دارالعلوم دیوبند بنیاد دی ښودی دی. دی د شاه عبدالغني رحمه الله شاګرد و. نن سبا د دارالعلوم دیوبند نه څومره چینې روانې دي. د دنیا ګوټ ګوټ کې په لکونو شاګردان دي دارالعلوم دیوبند، او دا په لکونو مدرسې چې څومره د دنیا په ګوټ ګوټ کې دي، دا ټولې مدرسې د دارالعلوم دیوبند په نقشه روانې دي. او ټولو کې دارالعلوم دیوبند شاګردان د شاګردانو شاګردان د شاګردانو شاګردان لګیا یې درسونه کوي. د دې ټولو ثواب به مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله ته رسېږي. لوی سړی قسم. او علم اوه د علم غر و غر چې خدای پاک دله کم علم ورکړی، د دې به اندازه ولګوئ چې کله د دارالعلوم دیوبند بنیاد یې ښوده، ځمکه ورته چا وقف کړه، دشت و بیابان ځمکه، هغه وخت کې چا په ځمکو څه کول؟ نو خوب یې خوب د دواړو جهانو مبارک سردار یې په خوب کې ولید. قاسم ولې په سوچ او په فکر کې پروت دی؟ وی حضرت د مدرسې بنیاد اکدم او په دې سوچ کې پروت یم چې دا آبادي څنګه وکړو، د طالبانو د رهایش د اوسېدو کوټې کم ځای جوړې کړم، لنګر کم ځای جوړ کړم طالبانو له، او دارالحدیث چې ستاسو د احادیثو درس پکې کېږي هغه په کم ځای کې جوړ کړم، او جومات په کم ځای کې جوړ کړم چې مونځ پکې کېږي. حضرت په دې سوچ کې پروت یم، په دې فکر کې. د دواړو جهانو مبارک سردار ورته فرمایي وی راځه چې زه درته نقشه واچوم، په دې نقشه دارالعلوم جوړ کړه. اوس دی خوب یې نه و. نبی علیه السلام ته مخکې شو، مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله ورپسې شو. حضور پاک سره خپله کونټۍ د چوکه مبارکه او په هغې ورته کرښې راښکې، دلته به دیوال وی، دلته به دیوال وی، او د دې کرښو دننه به دارالحدیث جوړ کړي چې کوم دی احادیث لولېږي، او د دې کرښو دننه به جومات جوړ کړي، او د دې لاندې به لنګر دی او دلته د طالبانو د کوټو دی. مکمل نقشه ورته نبي کریم صلی الله علیه وسلم واچوله په خوب کې کرښې راښکې. او لا عجیبه ناشنا دا ده چې وی نبي علیه السلام خپې بلې خپې روان او زه م ورپسې روان یم. دی راپاڅېد د خوب نه چې راپاڅېد، اوس په دې سوچ کې دی چې ما ته خو نبي علیه السلام نقشه واچوله، خوب خو بندوي نه نو، ولېږه دې ځای ته ورځم چې دا نقشه رانه هېره نه شي، چې هغې راته څنګه فرمایلي چې هغسې دیوالونه ووام، چې هغه ځای ته ورغې د حضور پاک د هغه کونټۍ مبارکې کرښې م پرتې وې او د هغې د خپو د قدمونو نشانونه م پرته. دومره لوی سړی. زه کله ویم چې د کمې مدرسې بنیاد د دواړو جهانو سردار کېږي، هغې نه به خیر نه خورېږي. د کمو طالبانو
د کمرو بنیاد چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی دی هغې نه به خیر نه خورئ. دارالعلوم دیوبند د هغې نه خدای ډېر لوی خیر خور، انتهایی لوی. په مدینه منوره کې یو لوی عالم عربي و، نو خلک ورسره ډېر ناست وو. ما یو دوه شاګردان وو، هغې نه مې تپوس وکړه دا څوک دی؟ وایي دا زمونږ استاد دی، او سپین ږیرې غټه سپینه ږیره یې وه ښکلې مزېداره. نو زه ورنږدې شوم، یاره زه ورنږدې کېږم چې د حدیثو اجازت ترې وغواړم. تاسو استاد دی او سپین ږیری دی او ډېر لوی سړی دی، زه به ورنږدې شم چې د ده نه د حدیثو اجازت وغواړم. نو چې زه ورسره کېناستم ما ته معلومات اخیستل. مې حضرت تاسو احادیث چا نه ویلي؟ وی زما فلان کې استاد یو عربي استاد یې راته وښوي، هغه زما استاد دی. مې حضرت د هغه استاد څوک دی؟ وی هغه په ستاسو په انډیا کې د شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله شاګرد. بس ما غږ بیا ونه کړ، مې سند دی زمونږ دیوبند ته رسېدلی. مې شکر دا سند زمونږ شته. زمونږ استاد مولانا عبدالحق صاحب دی رحمه الله د دارالعلوم حقانیې شیخ الحدیث او بانی، او د هغه استاد مولانا حسین احمد مدني صاحب او د هغه استاد شیخ الهند صاحب. ما یې ګوره عربو کې لوی شیوخ دا د دارالعلوم دیوبند شاګردان دي، په افغانستان کې، پاکستان کې، بنګلادیش کې، او دارنګې دا نور ملکونه چې څومره دي، برما ده او که دا نور علاقې دي، دا ټولو کې اکثریت د دارالعلوم دیوبند بچي دي. نن په دنیا کې ګوره څومره د دین کار چې کېږي. دا تبلیغي حضرات مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه، الله د څونه کار واغشت، د هغه استاد شیخ الهند صاحب او د شیخ الهند صاحب استاد مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه. نو دومره لوی سړی دی، عجزي څونه ده، عاجزۍ ته یې ګوره. یو ځل یو په هندوستان کې یو کلی شاهجهانپور به یې ورته وي، هغې کې به کال په کال د دې غیر مذهب او د مسلمانانو په منځ کې بحثونه کېدل. هندوان به هم راغونډ شو، سیکان به مو، مسلمانان به مو، انګریزان به مو. نو د هغې علاقې خلکو مشوره وکړه چې دې ځل لمونږ د بحث له او د تقریر له او د مناظرې له څوک راوغواړو. ټولو په دې فیصله وکړه چې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه راغواړو. لوی سړی دی او لوی علم خدای ورکړی دی، دا مناظره به دې وکړي. نو مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه پسې د هغې علاقې عالمان رالل. وی صاحب سخت کال موږ هندوانو سیکانو سره د خپل اسلام په مطابق چې کوم بحث کوو او د اسلام هغه حقانیت ورته ښکاره کوو، نو د هغې دپاره موږ د ټولو علماو سته انتخاب کړی دی. نا به ته کې وی ورځ هم کومه مقرر کړې ده، وی په پلانکې میاشت کې پلانکې ورځ. وی ډېره ښه، زه به د هغې نه یو ورځ مخکې درځم چې کوم تاریخ ستاسو دی، د هغې نه به یو ورځ مخکې درځم شاهجهانپور ته. چې هغه تاریخ راورسېد، د هغې نه یو ورځ مخکې خلک رالل ریلګاډي ته، ریلګاډي کې به درځم، ټرین خلک ریلګاډي په د شاهجهانپور چې کوم ریلوے سټیشن دی، د دنیا عالمان او مسلمانان او طالبان دا راغلي دي، لوی استقبال دی چې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه به راځي او د هغې استقبال به کوو. لوی عالم دی. دی چې کله په ریلګاډي کې را روان شوی دی، سوچ یې کړی دی چې دا خو به ټول خلک زما استقبال له راغلي، عالمان به م راغلي، هغه ته پته وه دا خو به زما په زړه کې زه دومره لوی سړی یم چې دومره مولیان دي زما استقبال وکړي. او بیا چې استقبال کوي نو چغې به وایي زنده‌باد او زنده‌باد زنده‌باد. یاره دا خو را باندې ښه نه لګي، قاسمه دومره لوی سړی خو نه، دومره لوی سړی. نو د هغې ریلوے سټیشن نه مخکې بل ریلوے سټیشن راته 15 کیلومیټره د هغې او د دې میانځ کې فرق و. نو دې په هغه ریلوے سټیشن باندې کوږ شو، د هغې نه مخکې کوږ شو. ریلګاډی چې کله ورسېد نو خلکو ډبې کتلې دي، پکې نشته. یو ډبې ګوري، بله ډبې ګوري، لوی استقبال دی او بینرې دی او زنده‌باد چغې دي، چې ویې کتل دي پکې نشته. هلکه حضرت رانغی پریشانه دي چې دا خو نه ټلیفون شته، هغه زمانه خو د ټلیفونونو او نو اوس موږ کلی شو چې هغه پسې طلب وکړو چې حضرت تا خو موږ سره وعده کړې وه، اوس عالم ستا د مناظرې نمبر ایښی دی او دا که ته راونه رسېدې، خو د هندوانو او سیکانو دا ټول خلک به راپورې خاندي. چې ملا م پټ شو. مولانا قاسم صاحب چې په هغه بل ریلوے سټیشن کو شوی دی، نو پیاده را روان شوی دی.
چې دا خلک ستړي شي او دوی خپلو کورونو ته لاړ شي، نو چې کوم ملا صاحب زه غوښتم نو زه به لاړ شم د هغه کور ته او بیټک ته به ور داخل شم چې نه ما ته څوک د زنده باد چغه ووایي، نه زما څوک استقبال وکړي چې زما په زړه کې هغه لویي پیدا نه کړي، دومره لوی سړی خو نه یم چې دا دنیا خلک دې زما استقبال کوي. نو لاره کې یو خوړ په خوړ پیاده مزل را روان دی غریب، خوړ کې چې راځي نه خوړ کې اوبه ډېرې وې، نو د پیسې اوچتې کړې وې خو بیا هم دا پرتوک تې لوند شو، همسې اوچت کو پرتوک تې لوند شو، نو د خوړ نه چې کله پورې وته نو اوس په دې سوچ کې چې دا پرتوک خو د مالان دی، د خټم شو لوندم شو، دا به انزل غواړي او دا به اوچولم غواړي، نو که دا خو انزل خو آسان دي، د اوبو کې به یې غوپه کم، خو که دا زه اوچولو ته انتظار کوم نو دا خو بیا زما باندې شپه راځي او خلک مې هلته په تمه دی، هغوی به هم پریشانوي. نو دا چلی وکړه چې لنګ یې ووهو او هغه خپل پرتوګ یې راواغېسته چې کوم لوند و د خټو شوی هغه یې ووینځه او کونټه یې ورسره وه چې زه په لاره به دا پرتوګ په دې کونټه کې ورکمه او په دې اوږه د پاسه به اوچت ونیسم نو هوا به یې وی او نور به پرې لګي نو په دې به وچي. الله اکبر، فقیرانه شان دی. سړی کوم سړی دی؟ د شیوخو د مفسرینو او د محدثینو استاد، هغه سړی چې حضور پاک ورته نقشه اچوي، د علم لوی غر او لکه د ملنګانو غوندې هغه خپل پرتوګ یې په کونټه کې ورکړه او کونټه یې په اوږه نیولې ده او نور ته یې نیولې ده او لنګ یې والې دی او غریب روان دی. خلک عالمان راغلي دي په ټیشن کې وګرځېدل پیدا نه کړي، هوټلو کې ورپسې ګورې هسې نه چې ته مخکې راغلي بل ګاډي کې په هوټلو کې نشته. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه چې څنګه راغی نو ستړی و، یاره چې اوس ورځمه دا خلک به لا پوره نه خوارو، خامخا به لارو کې ولاړي، راشي یو هوټل ته لاړ شه نو هغې کې به یو ګنټه به په یو کمره کې لږ ارام وکړي نو بیا به لاړ شه. نو چې هوټل ته څنګه ورغی هوټل والا دې تپوس کو نوم دې څه دی؟ د خپل زوړ نوم خورشید حسن و، دا نوم یې بیا ځان ته بدل کړی، زوړ نوم یې خورشید حسن، نه هغه ته هغې ته یې وایي زما خورشید حسن نوم دی او د ساعت دپاره یو کمره راله راکړې، په کمره کې یو بوټی خوب کوم ارام، دا جامې به مې موچې شي، نه هغې کې سم لاس دی. مولیان ورپسې ګرځي، خلک خو خواره شو لاړل خپلو کورونو، خو چې کوم مولیان دي هغې ګرځي ودرېږه د بسونو اډې ته لاړ شو چې ته بس کې نه راغلی، هلته هم نشته، یاره هوټل دی دې غاړه کې ودرېږې هغې کې ګورو چې ته هغې ته نه ننوتې، چې هوټل ته ورل تپوس به هوټل کې کاو چې د مولانا قاسم نوم سړی خو څوک نشته هغې نه، چې هوټل ته ورلل هغه رجسټر یې کته د یو نوم پکې راووت خورشید حسن. وی دا څوک دی؟ وی دا دې کمره کې یو بوډا سپین ږیری راغلی دی او په دې کمره کې دی. وی شکل یې څنګه دی؟ وی نرۍ غوندې شکل یې د خامتا جامې لاندې لنګ والی او مولا غوندې معلومېږي، خو هندوانو وی ودرېږئ ممکن ده چې همدا وایي چې دروازه یې وټکوله مولانا قاسم صاحب پکې و. حضرت مونږ خو ستا لوی استقبال دپاره ولاړو په ګاډي ټرین کې په ریلوې سټیشن کې او د علاقې ټول علما او عوام الناس او د هندوانو سیکانو سره مقابله و، نو موږ خپل شان نن خاو چې دا به لوی شان کتاب موږ بوځو، دا تاسو څنګه راغلی؟ وی دقې خبرې نه مې ځان پټ کړی ځکه هوټل کې کمره کې دی. قاسم دومره لوی سړی نه دی چې تاسو د په لویه مجمع کې د هغه د زنده باد چغې ووهئ. قاسم دومره لوی سړی نه دی چې دومره لوی علما د هغې استقبال ته په لارو کوڅو کې ولاړ.